اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو زه یم ستاسو قربان مخلص. زما سره بل ملګری هم شته، هغه به هم تاسو سره خبرې کوي انشاءالله لږه شیبه پس. د ایم ټي وي لړخه کوم چې زموږ د مردان ټلویزیون دی، د دغې نیټورک دغه ټلویزیون نیټورک چې کوم دی د دې په اړه به زه دا ووایم چې زموږ څومره آرټسټان دي، زموږ د پښتونخوا زموږ هنرمندان دي، زموږ سندرغاړي دي، زموږ لیکوال دي، زموږ آرټسټان دي. الحمدلله د خدای لاک لاک شکر دی زموږ په دې خاوره، زموږ په دې پښتونخوا کې سپیشلی په مردان، چارسده او صوابۍ دا اړخونه ټول د دې ټیلنټ نه ډک دي. د دغه ملګرو انټرویو نه د دغه ملګرو مرکې به موږ تاسو سره کوو، بالکل نیغ په نیغه هغه خلک، هغه ملګري، هغه هنرمندان به موږ دلته راغواړو، تاسو ته به د دې ایم ټلویزیون په شیشه باندې معرفي کوو چې هغوی تاسو بالکل داسې ژوند کې، داسې لایف کې تاسو نه دي کتلي چې هغوی ګرځېدل څنګه دي، د هغوی خبرې څنګه دي، د هغوی ناسته پاسته، د هغوی عام ژوند څنګه دی. د ټلویزیون نه علاوه ټلویزیون خو یو سکرپټ وي، لیکلی شوي وي، چا ډرامه لیکلي، هغه اکټر هغه اکټ کې لګیا وي. تاسو هغه خلک صرف په اکټینګ کې لیدلي دي، په داسې ژوند کې به تاسو ډېر کم لیدلي وي. او په هغه خلکو کې زما په خیال چې دا زموږ لومبۍ انټرویو ده، زموږ لومبۍ مرکه ده او زموږ دپاره ډېره زیاته د خوشحالۍ خبره ده، سپیشلي زما دپاره چې زما یو ډېر سینیر ملګری دی، ډېر سینیر آرټسټ دی د پاکستان ټلویزیون نه. هغوی سټارټ اخیستی دی او په سوونو ډرامې هغوی اردو، پښتو او بیا پکې سیډیز او فلمز هر څه په هغې کې راغلي دي. زما په خپله هغې سره په ژوند کې لکه داسې ډېر زیات ملاقاتونه شوي. موږ چې کله چېرته ریکارډینګ ته لاړ شو، آوټډور ته، چېرته مري ته، ایبټ ته، اسلام آباد ته لاړ شو، موږ یو ځای یو اکثر. او دغه زما دپاره خوشقسمتي ده چې زما هم دا خواهش وي چې یاره زما د دې سره کمره یو ځای او د هغوی هم دغه خواهش وي چې یاره وجه دا ده چې ما او هغه د یو بل هغه کیمسټري داسې ده چې لکه یو بل سره مطلب پوه یو په یو بل باندې، د یو بل په خوی باندې پوه یو. او د هغې وجه هم دغه ده چې زه چارسدې یم، هغوی د مردان دي، نو بس مطلب دواړه نږدې نږدې یو، ګاونډ کې یو. او د خوشحالۍ خبره چې نن زموږ سره په دې پروګرام کې میلمه دی، نو د څه تعارف محتاج نه دی. که تاسو صرف هغوی نوم هم واورئ نو زما په خیال چې تاسو به ووایئ چې واقعي نن موږ سره په دغه پروګرام کې زموږ ملګری، زموږ یار، زموږ ډېر سینیر آرټسټ زموږ سره په دې پروګرام کې میلمه دی، ریاض اختر صاحب. السلام علیکم. ریاض اختر ته په خپل پروګرام کې هرګلي وایو، ډېر ستړي مشي ورته وایو، زموږ ډېر دروند میلمه دی او ډېر پښتون میلمه دی. بل د هغې سره خوا کې زما بل ملګری ناستی دی، واحد یوسفزی، چې بالکل د څه تعارف محتاج نه دی. په دې پروګرام کې په دې ایم ټلویزیون باندې به دې موږ سره په دې مرکو کې وي انشاءالله. یو ډېر بهترین شاعر دی، یو ښه لیکوال دی او د هغې سره سره دی په یو سرکاري نوکرۍ باندې، په یو جاب باندې هم دی. خو بهرحال موږ مجبور کړی چې به موږ سره په دې پروګرامونو کې په دې حالو ځلو کې شریک وي. واحد یوسفزی، ډېره زیاته مننه او ټولو ملګرو ته ډېره زیاته مینه او احترام. او دا مخلص صاحب دا ډېره زیاته د خوشحالۍ خبره ده، دا د ولیت اعزاز کوم دی دغه به مونږ ته هم حاصل وي، خو ریاض اختر صاحب ته هم حاصل دی چې دوی نن زموږ میلمه دي په دې پروګرام کې. دغه ایم ټي وي څنګه چې تاسو خبره وکړه چې دغه پښتانه هنرمندان چې کوم دي، لیکوالان چې کوم دي، یا د اداکارۍ سره ریلیټډ خلک دی، پښتو دپاره کار کړی، د پښتو دپاره هلې ځلې کړي دي. څنګه چې تاسو خبره وکړله چې یاره دغه خلکو د دې ذاتي ژوند څنګه دی، د دې ناسته پاسته څنګه ده، دوی چې دوی خو په دغه سکرپټ باندې خندلي هم دي، جړلي هم دي. خو د یو لیکوال خبره پیرګور صاحب به وایي چې یاره پښتون لیکوال او فنکار خو د بل لپاره جاړي او د بل لپاره خندلي شي، خو نه یې چېرته د خپل ځان لپاره جړلي دي او نه یې د خپل ځان لپاره خندلي دي. څه چې ورته هم ویلی شي هغه کېږي. په دې کې به په دې پروګرام کې به مخلص صاحب موږ د دغه ملګرو، د دغه هنرمندانو، د دغه فنکارانو د هغه اصلي ژوند به هم دغه خلکو ته ښایو چې د دې دننه ژوند څنګه دی، د دې زړه دننه څومره دغه دی، دغه دوی په خپل ژوند کې څومره دردېدلي دي، څومره چې کوم دي په دې باندې سختې راغلي که نه. دغه کیمرې په شا باندې د دې ژوند څنګه دی، په دغې باندې به خبرې کوو. ریاض اختر صاحب هم ډېر زیات خوشحال یم چې تاسو موږ له وخت ویست او موږ وخت راکړی دی. ستاسو ډېره زیاته مهرباني. ډېره مننه جي.
زه ستاسو مشکور یم چې مالا تاسو دا عزت راکړ او تاسو زه د دې قابل وګڼلم چې د دې ام ټلویزیون ام ټلویزیون مردان ټلویزیون په د شیشه باندې لومبني فنکار یا هنرمند یا آرټیست چې د دې معاشره کې د مختلف نمونه اغوښتي دي زه تاسو د دې قابل وګڼلم چې زه په دې شیشه باندې راغلم وهو کتونکو نه مخلص زما کشرم دی زما دوست دی زما دومره تعریف وکړو چې یو سات ته زوم د کېدم هغه چې مې زه بیا د خوب را پاسم نو کېدی شي چې زما تعریف ورکړي وهو کتونکو د دې مردان د خورې پیداوار دلته پیدا شوی او اوس هم دلته کې وی کنه چې مرګ حق دی او کفن کې شک دی نو دا نشو ویلې چې خخیګو بم پدې ځای کې او کنه چې د قسمت بم بل ځای کې ته دا د تقدیرات دي د زختر سره پیدا شي په اوتی کې اوتی کې شیخ ملتون چې دی کنه نو بیسیکلی دا خو په 1985 کې زموږ یو ډېر نامور او ډېر یو ډېر شنشاسوري به ورته ویلی شو جنرال فضل حق صاحب فضل حق صاحب دا ځای ډیولپ کړ او دلته کې چونکې په مردان کې ټاونشپ نو او دلته د ټاونشپ ډېر سخت ضرورت نو فضل حق صاحب دا ټاونشپ دغه کړ زه چونکې اول مردان کې اوسېدم او بیا مې شفټینګ وکړی خو رالم شیخ ملتون ته اوس تقریبا په شیخ ملتون کې چې څومره خلک دي نو یو قسم د شیخ ملتون ځای نشته ځکه چې دا خو ډېره یو لویه دغه وه سوی ورته یو دشته وه او په هغه دشته کې دوی بیا دا ټاونشپ جوړ کړ زما تعلق بیسیکلي اوتي سره دی جا اوتي کې تاسو په کوم سن کې پیدا شوي تاسو دغه یاد دی جس واتساپ په لومړ نه خېفه څنګه چې ګرانو ملګرو ګرانو مینوالو څنګه چې زموږ خویندې چې کوم دي عمر پټي او سړي بیا تنخواګانې پټي خو زموږ فنکاران چې کوم دي نو هغې عمرونه هم پټي لکه زموږ د خویندو په مثال ما خو په ځان شک راغی جوړې زم خورې ما نو لکه څنګه نیم مخلص تر اوسه پورې موږ ته دا نه دي ویلي چې زما عمر څومره دی نه نیم مخلص خو لا پیدا شوی هم نه دی که نه عمر خو هغه سړی ښیي چې پیدا شي نو چې یو سړی پیدا شوي دي نو هغه به څه خپل عمر وښیي زه دا وخت تقریبا څه د 50 کالو یم او د راتلونکي وخت څه پته نه لګي چې څومره وخت به خو تر حضور ساته پورې مې 50 کاله دې دنیا کې تېر کړل زده کړه مو څومره کړې ده تاسو سبق مو کوم ځای کې ویل سبق سکولینګ زما په دغه کې شروع شو پنډه کې شو موږ د سوجن پنډه ته شو نو آته کې سکولینګ زمال ته شو دي او بیا واپس کله زه پېښور ته راغلم بیا پېښور کې موږ څه وخت هلته اوسېدلو نو بیا ما هلته کې لومړنۍ ډراما دوه اتیایم یعنې 1982 لومړنۍ ډراما ما کړې وه نه ساري 1980 کې معذرت خواهیم 1980 کې ما لومړنۍ ډراما کړې د هغې لیکوال دغه نور البشر نوید او دغه چې کوم ډایرکټر نو جاذب سهیل صاحب رامي تاسو لاړې څنګه دغه شوق تاسو څنګه پیدا شو چې راځي د فن سره وابسته شم د ماشومتوب نه یو شوق دی د انسان په وجود کې دننه یو فنکاري یا د شاعر شم یا د هنرمند شم زه سندرې وایم زه د ایکټینګ کوم څه د چا نه تاسو داسې متاثره وئ څه خواهشات لومبي نه ستاسو چې زه د فن ته رالم یا حادثاتي طور ځینې خلک راشي بچې یو خبره مې یاد ساته انجینیر جوړولی شي ډاکټر جوړولی شي یو ښه کھلاړي جوړولی شي خو شاعر او فنکار جوړولی نه شي دی چې کله پیدا شي نو دی فنکار شو که نه دا وینا ډېره عجیبه غونته کې ماته لګي چې څوک دا خبره کوي چې یاره لکه حادثاتي طور باندې حادثې چې دي نو دا خو یا په عشق کې کېږي یا په اکسیډنټ کې
صحیح په اکټینګ کې خو ما چېرې حادثه نه ده لیدلې. یو دوه اداکاران موږ داسې هم لیدلي دي چې موږ پی ټي وي پروډیوسر ملګري هغې خبره کوله چې یاره په ډرامه کې ضرورت شو بهر یو کس ګرځېده او راموسته او کیمرې ته مخامخ کړه او نن هغه لوی فنکاران دي. نو دغه چې فنکار د مخکې نه په انسان کې ټینګ ده چې موجودي پیدایشي طور خو چاته مکمل او شي چاته مکمل او نشي. اوس خو نن سبا خو ډېر زیات سهولتونه هم دي ډېر زیات فیسیلیټیز دي خو مخکې خو داسې څیزونه نه یو د پی ټي وي کیمره به وه او هغې ته به خلکو ځوانۍ به ورته زړې کې موقع به چاته میلاوېده چاته زما خپل ځاني خوشقسمتي دا ده چې زه د هغه دور آرټیسټ یم چې کله به هفته خلکو یوې ډرامې ته انتظار کوي. بقول ستاسو نن ډېر زیات چینلز دي منم دا خبره خو هغو کتونکو څومره چې چینل سیوا شو دومره په پښتونخوا کې زه کومې خبرې زور ورکوم پښتونخوا پښتونخوا کې هغه عمره کار کم شو. زه نن برملا دا ویلی شم چې یو ټلویزیون ډېر خو ولې که څوک دا وایي چې ای وي ټي خیبر راغلی دی نو غلطه وایي. په ای وي ټي خیبر باندې د 35 کسانو یو هولډ دی او د هغې مشر دی جمشید علي خان بالکل شو چې هغه ځان له یو صوبه ده نو دا بالکل غلطه خبره ده. د ای وي ټي خیبر هیڅ قسمه کنټریبیوشن نشته د پښتو په ثقافت کې. هغې وجه دا ده دا ای وي ټي خیبر د پېښور د پښتونخوا دپاره جوړ شو. نن په هغې کې ډرامه ټوله د کراچۍ چلي تاسو د پښتون کلچر خلاف نه چې نه کلچر خو یوسف جي تاسو یو خبره وکړم کلچر زه نه پوهېږم چې کلچر تاسو ذهن کې څه دي د کلچر متعلق. اوس زه دا خبره کوم تقریبا هر فنکار بې روزګاره دی. دغسې ده بالکل ټلویزیون یو سکرین دی زما خیال نه دی چې بغیر د دې خواوشا د دې کلو نه ټلویزیون څوک نه ګوري عام چینل یې کتی شي. اوس که تاسو وګورئ نو پکار دا دي چې زما په پښتونخوا کې کم از کم دا وخت یو 8 یا 10 چینلې دي چې زمونږ غونډه کې دا بېروزګاره آرټسټان بېروزګاره چې دي دا خپل فن یا چې کوم د دې سره څه هنر دی هغه د خپلو کشرانو ته یا په خپله یار زه خو په دې نه پوهېږم د څومره چینلز چې راغلي دي د اردو پښتو به د بوټې سایډ ته هم دی جیو دی اے آر وائی دی اے بی سی ډي هر څومره چې دي تاسو وګورئ په هغې کې هغه فنکاران ریپیټ را روان دي. تاسو چې دا چینل کولو کې نو دلته کې به هم نعمان اجازي چې دا چینل کولو کې دلته به هم نعمان اجازي او چې دا چینل کولو کې نو دلته به هم نعمان اجازي. ټیک شو د هغې به نسبت ما ته وګوره یا نیم مخلص ته وګوره یا بل داسې زمونږ وګړي ته یا زمونږ ملګري چې دی ته وګوره په کلونو کار نه میلاوي. ولې نه میلاوي؟ هغې وجه دا ده هر ځای کې هولډ په ما باندې د بل ځای نه راغلی دي. که په پښتونخوا کې ای وي ټي خیبر چینل کولو شوي دي نو د هغې ثمرات تمام تر پنډۍ او کراچۍ ته تللي دي. یا د یو سړي پلار چې پکې اکټر وي زوی به پروډیوسر وي پوه شوې نو چې زوی پروډیوسر شي نو پلار له به کار ورکوي. دغسې په ټلویزیون کې هم زه دغه ډایرکټ خبره کوم زما د چا نه څه حیا پرده نه کېږي. عمده پروډیوسر چې کله په ټلویزیون کې پروډیوسر و د ټول بچي او د فیملی به په هغه ډرامه کې اوس چې د زوی دلته پروډیوسر دی دی دلته ټول په دغه ډرامه کې. یار تاسو ما ته ووایئ آخر دا نور آرټسټان یا دا نور خلک دوی به کوم خوځي د دې به څه مستقبل دوی به څه سوچ کوي. دې لپاره خو سی ډي ام چې کوم دی څه وخت سټارټ اغوستی و هغې په سټارټ کې یو ډېر زیات ښه دغه کړی خو هغه هم بل طرف ته لاړ. هغه خلک پکې راغلل کوم خلک چې دغه نو پوه نو قابل خلک نو هغې دغه څیز هم چې کوم دی نو بل طرف ته بوت کوم ناجاڼه کسان چې
یو ځای ته راشي که نه هغه یو باغ دی زه به دا ووایم یو باغ دی مالي په هغې پوهېږي چې دا باغ به په څه طریقې سره زه لکه دا ډیولپ کوم دی څنګه که نه دې له به وده زه څنګه ورکړم خو که تا زما غونته کې ناجاڼه سړی هلته بوتو هغه باغ کې دې کښېنو نو هغه باغ به غرق کړي ټیک شو د سی ډي دا دی ما سره مخلص دی زه او مخلص موږ ډېر کار په سی ډي کې کوو ډېر زیات او تاسو یقین وکړئ چې سی ډي موږ کله موږ سی ډي کوو زه یا مخلص یا سر جمال صاحب دی پکې او نو موږ به اول د رائټر سره یا ډایرکټر سره به موږ ډسکس کوله چې بھئی دا سټوري څه ده وروستو راغلل په هغې کې چېرته ګنیرو خرڅولو والا چېرته شربت خرڅولو والا چېرته په بس کې د کلنډرۍ کار کولو والا لازمي خبره ده دا ډېر سینسیټیو کار دی څوک دا وایي چې ډراما اسان کار دی ډراما د دنیا د ټولو نه ګران کار دی ډراما ده د هغې د وجې نه که زموږ چېرته څه لږ ډېر روزګار روان شوی هغه بند شو او د چینلز خو آلریډي دغه حال دی چې که پښتو ون دی نو په هغې باندې هم د یو شپږو اتو کسانو قبضه ده او ټي خیبر باندې خو دغه لی دی کې دغه کسان دي دی کینیم دی پاسیم دی زما خیال دی کور ته نیسي کم از کم زما نظیره دا ده چې دی به کور ته نیسي دغه کې پراته دي همدغه ځای کې پراته مخلص صاحب په دغې باندې به تفصیلي خبرې کوو ریاض اختر صاحب چې ډېر څیزونه را مخې ته هم جذباتي انداز کې او ډېر سره پډاګه اصل کې داسې نه ده دا پکار ده څومره چې وخت تېرېږي او د وخت د تېرېدو سره سره چې کوم یو سړی لکه یو سړي کې خدای پاک خپل دننه یو مطلب تاسو څنګه تاسو خبره وکړه چې یو قدرتي یو فنکار دی څنګه چې دوی ویل چې دا جوړېږي نه ډاکټر خو به جوړ کړي ساینسدان به جوړ کړي خو دا امپاسبل دی چې ته فنکار تاسو به چېرته هم نه چې فنکارانو پر اکیډمي شته د هغې وجه دا ده چې دا ګاډ ګفټ وي نو دغه شان سړی دغه شان اداکار دغه شان هنرمند څنګه چې ریاض اختر صاحب دی چې هغه قدرتي دی موږ سره ډېر زیات کار کړی دی کله چې موږ د جړه سین پکچرایز کوو نو اکثر د اکټرانو سترګو کې ګلیسرین ولګي تاسو په خدای یقین وکړئ د بس شلونو ډرامې داسې دي زما او د دوی سره یو ځای کار کړی دی چې 2 منټه دوی ماله ټایم راکوي په 2 منټه دننه چې دی که مو جاړي که نه تاسو په خدای یقین وکړئ چې زموږ هغه احساسات زموږ هغه کوم فیلینګس چې دي نو هغه چې دی به جړی چې بس موږ هم سره مطلب هغه شان بیا هغه دغه جوړ شي تاسو چې ټیلنټډ فنکار ولاړ وي نو ظاهره ده چې هغه شان او د بلا وخت ایکسپریشنز او هغه شان کار وکړي نو دا دوی چې کومې خبرې وکړي په جذبات وکړي خو حقیقت یې وکړي داسې خلکو حق دی ولې تاسې د پاکستان ټلویزیون نه یو سړی داسې بار ولې ګرځي د ایویټي خیبر خو به زه ستر ذکر نه کومه نه د پښتون ذکر کومه ځکه چې په هغې کې د پښتون هغه لهجه د سره ټیک نه ده هر سړی موږ ته دا ګیله کوي چې مړه تاسو کوم پښتانه ایز ا کمپیر یو سړی ناست او پښتون یې خولې څنګه هغه پښتون ته خولې پینټ شرټ کې دی کوي هغه پښتو د پښتنو په شان نه ده نو ریاض اختر صاحب ګیله بالکل په سر سترګو خو زما په خیال یو وړه غونډه کې وقفه اخلو هغې نه پس به بیا راځو او لالا سره به ډېرې زیاتې خبرې کوو سوري جی ګرانو کتونکو زموږ خو خیال هم نو کیمره لګېدلې وه واپس خپل طرف ته راځو د لالا انټرویو طرف ته راځو لالا مرکې طرف ته راځو یو پوښتنه به ترې زه هم وکړم او واحد یوسفزي ترې ډېر زیات تپوسونه پرله پسې وکړو خو زه به ورته دا ووایم چې ریاض اختر صاحب تاسو چې کله په 1980 کې 1980 کې کله تاسو ټلویزیون ته راغلی نو دغه وخت کې لکه په کومه داسې یو لار وه چې تاسو دغه ټلویزیون ته لاړئ او یا څوک داسې و چې تاسو له دغه لاس درکړی چې تاسو راځئ
او د کیمرې ته مطلب ودرېږي تاسو سټارټ ما چې څنګه د ستاسو خیال ما په سٹارټ کې دا خبر وکړه چې زماړو منې ډراما دا غینو مو روکې لارې یو اپیسوډ ورکې لارې جی او دا غي رائټر چې زمونږ د مردان د سیمې ډېر ستر نوم نور البشر نوید صاحب بالکل او دا غي ډایرکټر جهانزیب سہیل صاحب جهانزیب سہیل صاحب زمونږ یو ډېر نامي ګرامي ډایرکټر بالکل جی بالکل او زما دراتلو چې کوم زه تر حضور ساته پورې د کوم سړي مخامخ چې زما کوشش هم دی چې زه کېم نه ځکه چې زما محسن دی هغه د وجې زه د ټلویزیون ته راغلی جاوید بابر صاحب جاوید بابر صاحب زه د هغې انتهایي مشکور یم مطلب دلته دا کلیر شو چې جاوید بابر صاحب ستاسو نه سینیر دی دغه نه مخکې هغې کار کړی و او چې ډېر سینیر موسټ او ډېر ښه نامي ګرامي آرټسټ و دا خو د قیوم سټیډیم کې دغه لګېدلی و جشن خیبر څه ډېره زمانه پس نو په هغې کې زه په یو سټال باندې ولاړم او چونکې لکه داسې ځواني مې وه که نه نو ما سوټ اچولی و زه داسې په یو سټال باندې ولاړم دا جاوید بابر صاحب راغی او د راتلو سره د داسې زمانه تېر شو لږ فاصلې پورې چې لاړ نو بیا واپس راغی نو ما ته یې وویل چې جنټلمین که زه تا ته یو خبر وکړم ته به خفه کېږي خو نه جی وایي وایي که زه تا له ډرامه کې کار درکړم نو ته به یې وکړې نو ما وویل چې اوس دې زه خپل کړم او که د سره څه چل وکړم لکه مطلب دا خوشاله یو خیال په زړه کې و نه جي نه اصل کې داسې وجې چې زه خو کله ماشوم وم نو د هغه وخت نه لکه موږ به ډرامې فلمونه او تاسو زمانه وختي تپوس وکړو چې د چا نه امپرس نو دا خو تا ته یو شل پیرې ما دا خبره بالکل چې که چېرې الله دې وبخي محمد علي صاحب زموږ د فلمونو یو ډېر لوی نوم یو ډېر عظیم انسان خدای دې هغه ټولې نیکۍ د هغه هلته په کار راولي سره زموږ د مشرانو تمام مرحومین چې کوم وفات شوي دي ډېر نامي ګرامي ښکلي او ډېر لوی اکټر زه د هغه نه امپرس زه په دې کې هېڅ قسمه هار نه منم یا نه څه شرمندګي محسوس کوم نه زما روحاني استاد دی بالکل زه چې لږ ډېر څه کومه نو دا د هغه آیډیا ده چې کوم باندې زه کار کوم صحیح نو محمد علي صاحب وحید مراد نبیب شاهد اعجاز دورانی لالا سدیر حبیب یوسف خان دا وخت ډېر لوی اقبال حسن مصطفی قریشي یقین وکړئ چې فلم به پخوا ریلیز شو که نه تاسو ته به ټکټ نه صحیح نو دا هغه جوش او جذبه چې ونه په دې وینه کې شامله وه نو چې کله ما ته جاوید بابر صاحب وویل نو ما ورته چې بابر صاحب که تاسو ما سره جوک نه کوئ نو زه تیار یم هغې لاړله او تقریبا څه 20-25 منټ پس هغې تشریف راوړو او ما له یو سکرپټ راکړو ما ته ویل چې دې کې د ډاکټر یو کرکټر درته یاد کړم دا زما د ټلویزیون انټري وه نو ما هغه د ډاکټر هغه کرکټر یاد کړ خو دې کې تاسو ته زه بل هم یو عجیبه غوندې خبره وکړم انیتا کیمفر او بالکل ډېره اوس په کراچۍ کې ده هغه وخت کې د هغې مسله بل څه وه اوس مسلمانان شوي مسلمانه ده اوس یې فاطمه نوم دی نو هغه بیبي چې وه نو هغه او زه دواړه د مردان نو بلکې زمونږ محلې یو محله زما بیا پکې منځ کې بله و دې خو محله کې اوسېدم نو انیتا کیمفر او زه په یو ورځ په یو سین په یو ډرامه کې زمونږ انټري جی دغه په دغه ورځ باندې جی جوم په دغه کې او دغه ډرامه کې لکه هغې ډېر ښه بیا خو هغې مخکې پرمختګ وکړو او لاړل کراچۍ لاهور طرف ته چونکې زما څه مجبورۍ داسې وي چې کور کې زما نه علاوه نارینه وونه او بچي نو مسلې وي لاړ نه شو او فلم یو دوه درې فلمونه مې کړي دي خو لکه هغې کې یو فلم و چې هغه ډېر سوپر هټ کړی د هغې نوم و ګندګي
بندګیر کې زما کریکټر و د های کورټ د جج نو بس د الله څخه کرم دی بخوی مهرباني ده چې داسې قسم رول راشي نو اکثر پروډوسر او ډایرکټر ما یاد نو هغه ډېره ښه فلم ریاض اختر صاحب ډېر زیات خپل خبرې تاسو کې مخلص هم ډېر زیات خپل پوښتنه وکړه د فلم حوالې سره تاسو خبرو وکړله په فلمونو کې هم تاسو کار کړی دی او کوم کار چې مو کړی د معیار کار هم کړی دی خو ولس چې کوم دی ولس د فلم د کار نه د فلم انډسټرۍ د متاثر نه دی ګیلهمن دی ټول ولس ټول خلک دغه ګیله کوي چې فلم انډسټرۍ کې هغه کار نه کېږي کوم چې د پښتون دستور دی یا د پښتون هغه کاسي پکې سم نه کېږي ځکه که مونږ پکې د یو پښتنو خویندو خبره وکړو نو هم دغه حال دی که مونږ په کتاب کې پښتون یو شان دی که بیا فلم انډسټرۍ ته وروړو بیا پښتون بل شان دی څه ویل غواړئ تاسو په دغه حوالې سره چې دغه خلکو دغه ګیله په ځای ده او دغه ګیلې په ځای ده نو دومره دغه فلمونه چې کوم دی دا سنسر کېږي ولې نه څه وجوهات داسې دي چې دغه خلکو دغه ګیلې راپورته کېږي واحد بچې ګیله یو داسې شی دی چې دا هر بنده لګیا دی د بل نه کوي که نه سوال دا دی فلم یو انټرټینمنټ دی ته که خیال وکړې نو په دې بازار کې یو شی دی چې هغې ته چاټ وي هغه چاټ خلک واخلي او اغوندي نو په هغه چاټ کې هغې مختلف مسالې چې هغه خرڅم شي او د هغې ټیسټ هم داسې شي چې خلک د هغه ټیسټونه متاثره شي او هغې صحیح د فلم مثال هم د هغه څیز دی کوم ځای پورې چې تعلق ستاسو کوم طرف ته چې ستاسو اشاره ده والګریټي طرف ته نو هغې کې زه یو خبره ډېره وضاحت سره کول غواړم چې کومې ګانې کېږي په دغه فلم کې نو خوږو کتونکو دغه ګانې د لاهور آرټسټانې کوي زمونږ د پښتو د کلچر آرټسټانې نه کوي صرف دا هغې بول دا هم درته وایم که تاسو د هغې نه تپوس وکړئ چې دا څه شي دی نو هغې ته دا هم پته نشته چې دا الفاظ څه دي او د دې مطلب څه د دې مطلب څه مجبوري د هغې نه ګېډه وله خدای ورکړې ده دغه فن دی دغه کوي دویم زه یو تپوس کومه د واحد یوسفزي نه یا د مخلص نه آیا که په فلم کې زه یو جینۍ ته شټلکاک بورکه واچو او هغه په لاره روانې یو هیرو سره خبرې کوي نو تاسو به هغه اکسپټ کړئ چې دا خو ده که نه صرف داسې هم نه دی هغې چې په کوم ډول کې ښودل کېږي نو هغسې هم پښتانه پېغله خو هغسې نه ده که نه قربان شي بل سرجي او بله خبره ده او هغه خبره دا ده چې د فلم انډسټرۍ یا د فلمونو یا د ډرامې د دې اثر چې کوم دی په معاشره باندې ډېر زیات سیوا دی کله هم چې زه در خپل ماشومتوب خبرو کوم که زه هر څه که څوک هم داسې دی چې هغې یا ډرامه کتلې ده یا سینما ته تللی دی فلم یې کتلی دی نو په هغې باندې هغه اثر بیا پرېوتی دی که نه زه دا وایم چې یو خو دغه خبره ده دغه پښتنو خویندو حوالې سره خبره ده بل د ټوپک او تماچې دغه خبره وکړو داسې ډرامې دي داسې فلمونه دي موږ د نورو تهذیبونه هغه هم کتلی شو چې په هغې کې داسې فلمونه هم چې کوم دي که کوم داسې تکرار راشي نو څوک څپېړې خبره پکې شوې ده خو د تماچې خبره پکې مخې ته نه ده راغلې زه دغه خبره کوم چې په بل شکل زما ذاتي طور باندې لکه ستانه دغه چې ده که نه دا زه اختلاف کې روان یم ځکه اختلاف کې روان یم چې زما یاد دي اوس څو ورځې مخکې پورې د هندوستان فلمونه چلېدل د هندوستان په هر فلم کې وایلیشن دی د هندوستان په هر فلم کې vulgarity ده د هندوستان په هر فلم کې دا څومره چې دا بم بلاست اغوا دا سټریټ کرایم دا تقریبا د هندوستان د فلم نه په ورثه کې تاسو ته پاتې شي نو هغه سیس تاسو اګنور کړئ ګوره هغې د غوجي په سکول کې هم ډانس ښودلي کېږي موږ د جومات خبره کوو موږ د مازه خبره په نو بیا ته فلم څه دپاره ګورې بیا ته فلم څه دپاره ګورې فلم خو یو انټرټینمنټ شی دی که نه چې ګوره ما خو تاسو ته د سټارټ نه وویل چې د چارټ کې مسالې اوه قسمه ځکه اچوي چې هغه دا خلک زموږ نه واخلي
ٹھیک شوی اوس که چېرې په هغه چاټ کې دغه ني مسالې ني او ته یو سړي له تشه چوله ورکې یا الو ولا ورکې د پاسه پرې مالګه وتوړې نو دا خو ما سره کور کې نشته فلم چې دی نو دا ځان له لږ غونته کې ځان د دې دنیا د دې مشکلاتونه یا تکالیفونه کوم چې نن سبا کوم زمونږ په دې معاشره کې کوم بد حال دی زه وایم چې قسم په خدای دا خو موږ یو چې لیوني کېږو ګنې دې کې هېڅ قسمه داسې دغه نشته چې بنده دې لیوني نه شي پرونی فلم او ننني فلم کې څومره فرق تاسو ته څنګه پرونی فلم تعلیم یافتو خلکو کړی نننی فلم غیر تعلیم یافته خلکو معذرت خواهش تعلیم یافته به زه دا ټول نه یم پورا پخوا فلمونه اردو او پنجاب د اردو تقریبا هر ډایرکټر زه به تاسو ته دا وایم خلیل قیصر یو ډایرکټر جی هغه به د ملک او قوم د پاره فلم جوړو چې زما دې بچی ته پته لګي چې د دې ملک څومره ویلیو هغه شهید جوړ کړو هغه فرنګي جوړ کړو اخواني پروډوسر لالا سودیر دي کله چې کومه کالا پانی جوړ کړو اوس موجوده زما هغه رجحان ختم شوی زه هر انټرویو کې یو خبره کوم چې پاکستاني یو فلم دی چې دا غي نوم دی ایاز هغه کې حبیب او صبیه خانم هیرو دی زه وایم زما ټلویزیون ته دا ریکویسټ دی دا سوال دی زما ټلویزیون چې هغه د ایاز خامخا چې زما ماشومانو ته پته ولګي چې عدل او انصاف څه ته وایي فرنګي ریاض شاهد جوړ کړو غرناطه زرقا داسې فلمونه هم جوړول پکار لکه زما په پښتو کلچر کې یو فلم جوړ شو در خیبر تر هیڅ ساته تاسو یاد ساتئ بالکل ادم خان دورخانه جوړ شو تر دې وخت پورې زما بچي زما مشر زما کشر زما مزولي هر یو سړی یوسف خان شیربانو او ادم خان دورخانه یاد اوس زما بدقسمتي دا چې ګیډه ډوډۍ هم غواړي کنه نو چې ګیډه ډوډۍ غواړي د هغې دپاره مخامخا ته د خپل ټریک نه لږ کوزېږي تاسو چې کومه خبره کوئ که نه نو په فلم کې نور څه نه غوګانې نو د فلم او د ټلویزیون په منځ کې نیم زما خیال دی دومره فرق دی چې موږ په ډرامه کې ګانه نشو جی بالکل وایو او فلم کې ګانې وي اصل کې واحد حسین صاحب بخښنه غواړم لالا خبره بالکل په ګل بدله دې چې څنګه خبره وکړه که نه لکه کله چې ما زه خپل ځان واخلم ما به فلم له شاعري کوله هغه وخت کې لا زه سکرین ته نوم راغلی د اکټر په حیث باندې د فلم د شاعري هم کړې نو هغه وخت کې چې به کله ما سندرې لیکلې فلم لکه نه چې یوسف خان شیربانو لومړنۍ غانې تا لیکلې وې هغه علي حیدر جوشي بابا لیکلې وې ما ته دا پته نه لالا کامیډي خبره به دې سره بیا موږ د دې په دغه حواله وروستو خبرې کوو دی په عام لایف کې ډېر زیات لکه موږ خندئ که ته ګاډي کې یو ځای ناست یو موږ د خندا نه شنه کېدی دغه سایډ تاسو د دوی نه دی کتلی او که کتلی مې نو ډېر کم نو هغه چې کله به پروډوسر دپاره موږ سندره لیکله نو هغوی به پکې ویل چې یاره لږ داسې ظلمې پکې وستایې داسې لږې شونډې پکې چې یادې کوي که نه لږ داسې پکې سچویشنل ګانا که نه چې خلک دغه شی موږ نه غواړي ډیمانډ دی غزل بیل شیز دی خو چې کله ته فلم له سندرې لیکي هغه په هغه ټایپ باندې ته لیکي لکه مارکیټ دپاره کمرشل شو شي که نه کمرشل نن سبا خو مخلص صاحب اوس خو شاعرۍ طرف ته خبره اوړي که نه نن سبا که تاسو وګورئ نن سبا د مارکیټ شاعري چې کومه ده هغه د 2 ورځو شاعري ده که موږ د فلم شاعري راواخلو هغه هم د 2 ورځو شاعري ده که زه د حمزه بابا د هستي کلام راواخلم او نن یې اورم هم راباندې خوب لګي هغې کې دا دی چې هغې کې د شاعري د بالکل ډېر لږ خلک اصل کې فلم دی فلم نن سبا ډېر کم خلک ډېر کم ځکه چې فلم او جوړېږي ریاض اختر صاحب زه دغه سوال زه د دین او کما د نیم مخلص نه او کما چې تېر 2 فلمونو نه تاسو
ولې راغلي او تاسو په دې ولې برخه نه راغلسته د لفظونو خبره دا چې په ډرامه کې صرف د غانې خبره نه ده په ډرامه کې د سکرپټ چې کوم دی هغه ډېر زیات علی موږ د دې خبره کوو مین شی سکرپټ دی نه ته پته ده زموږ د پښتو فلم سکرپټ چې کوم دی الفاظ چې کوم دی هغه ډېر زیات مفهوم لري زموږ د پښتو فلم سکرپټ چې کوم دی لبد مرغه پنجابي لیکي سلیم مراد د سره پښتون نه دی کنه داسې پکې هغه باندې خپل کلچر او خپل دغه اثر به راسوري کنه زما په مخ کې نسیم صاحب یالله وبخي دغه خلکو سره پکې ناسته او باقي خلکو باندې حالانکه په پښتنو کې څومره خره ډران دي نور بشیر نوین صاحب ته وګورئ ډاکټر اعظم صاحب هغه وخت کې الله دې وبخي الله دې وبخي برق صاحب دی هما صاحب دی لیکوال دی تاسو په سونو زما نورم رایټران شته دي واغې د پاره دا موقع منګه راخلو چې دا رکشې والا دا پلانې تاکاله دی دا جی مردانه دی دا جی 400 دی یو نوم مو سره تړلې دا رایټر دی حالانکه دې ته پته لګي قسم په خدای ما داسم لیدلې چې اوس په ټیکسي چلاو خاص کو سه کیمرا راکستي هم ډرامې جوړي یار دې ته پر علم پکار دي سم چې دی ویل په خوانه فلم څنګه ایجوکیټډ ها اوس چې کوم د زمنګ فلم په جدید دور کې نالایق خلکو ته پاتې شو زه خواږه کتونکو د دې خبره مې انټرپټ کړه معافي غواړم خو زه یو تاسو که تاسو اجازه دي نو واحد یوسفي ده جی بالکل تاسو به خپه کیږئ تاسو چې کومه خبرې کوئ نو تاسو سنې پیدایش د بابا آدم علیه السلام د زمانه ما د خدای داسې سالک کار شو ستا په مقابله چې ته کومه خبره کې نو زوې مکه زه پرونی بچي موتم د بابا آدم علیه السلام د زمانه اسف خان دې خدای په صحت روغ ساتي ډېر دون ډېر ښه ملګری دی زما ملګری خو نه دی مشر دی زموږ بس د شو بس ملګری یو ځل یو سړی راغی انټرویو ته اغوښته نو ما ته ویل یاره چې څه په وای چې زما یو سی ډي ریلیز کیږي نو یو دوه خبرې که تا وکړې نو زما دا سی ډي بل که خرڅ شي ما چې ته ما سره وکړې بیا مې چې ته چې خیر دې ما شوم دی نو که مهرباني دې وکړې دوه خبرې ولا وکړه سبدیت یې نشته هغه ما شوم چې لګ نه پویو هغه اوس د اجي صاحب او دغه الفاظ درته وایي هغه له کوم کیمرا ولګولا او دا وایي چې دا زمونږ د فلم د ټلویزیون ډیر معروف اداکار اسف خان صاحب او خدای دې ول صحت ورکړي ډیر زیات سینیئر چې سینیئر پورې راورسید کنه اجي صاحب ته بند کړه کیمرا خزر کیمرا بند کړه تا خو زه دونه سینیئر کړم مې که زه بابا آدم علیه السلام ستا الفاظ ما واورېدل نو زه په ځان کې لږ داسې کانشس شوم ما وي یاره زه جوړې چې اعظم صاحب سره ناست یم بغل کې داسې د ګټ اپ داسې دی نور ډېر کشر دی ښکاري کول او واسکټ او دغه شي نه پکولې خو خپل دی که نه بیا خیر دی بیا ستا خو نه یې ورکړی نه چونکې د تعلق د دغه چې کومه ډیوټي دی او دی په کوم ځای کې مطلب کار کوي نو هغه دیر دی بره نو په هغه دیر کې ګوره دا ګرم واسکټ ولا خلکو جوړې کړي په کولې خلک دا بوله خلکو جوړې کړي نو یار جوړې نه وای په خپل سره نه لکه دا هغه ته وینا مطلب دا دی چې دا ورته ګفټونه ملو شي ملګری دي دا خبر صحیح دی د تلې ته به هم غالبا جوم دی پسې تلی مغالطه کې دا جی راو شو د ریاض اختر صاحب طرف ته یو ځل بیا راشو چې وړو ته دماغ ګرانو قدرمنو ملګرو اخلو یو وړه شانتې دمه هغې نه پس بیا راځو ریاض اختر صاحب سره مرکه جاري ده خو راځو د دې وړې شانتې دمه نه وروسته